د ناټو استازی وایي د اشرف غني حکومت نظامي سقوط ونه کړ بلکې طالبان د امریکا او ناټو لخوا واک ته ورسول شول. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې طالبان یو نیمګړي جوړجاړي له لارې واک ته رسېدلي او د افغانستان وضعیت ته په کتو ویلی شي چې د دې ډلې واکمني ډېره دوام نشي کولی. نیکولاسکی د غراز د نړیوالې ټولنې او افغانانو څخه غواړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د طالبانو د مخالفینو ملاتړ وکړي ترڅو د طالبانو یو پیاوړی بدیل رامنځته شي. د امریکا غږ سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د ناټو دغه پخواني ملکي استازي وویل زه فکر کوم هغه څه چې په افغانستان کې وشول هغه یوه تراژیدي ده او زه د هغو افغانانو سره چې ډیر زیات د حالاتو اغیزمن کړي خواخوږي کوم. زه فکر کوم د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې 28 میلیونه افغانان دا مهال پر بشري مرستو متکي دي چې دا د افغانستان د نفوس 2/3 برخه ده. د کی په خبره نه یوازې له دې امله چې طالبان ولسواکي او مدني حقونو ته درناوی نه کوي بلکې پر ښځو د بندیزونو له امله افغانان د هیښوونکي بشري ناورین سره مخ دي. هغه وایي طالبانو په نظامي ډګر کې بریا نه وه ترلاسه کړې چې امریکا او یا ناټو ته یې ماتې ورکړې وي. امریکا او ناټو په سیاسي ډګر کې غاړه کېښودله. د یوه سیاسي پریکړه به پوځي حالات داسې وو چې هیڅ یو اړخ ګټونکی نه و. مهمه وه چې هلته یو سیاسي جوړجاړی شوی وای. ناټو د دغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړ. د ناټو د پخوانی چارواکی وایي دریځ یې دا و چې له یو جامع جوړجاړي پرته باید په بشپړ ډول له افغانستان څخه ځواکونه راونه ایستل شي چې دا کار ونه شو. نوموړی وایي باید ومنو له کلونو را په دې خوا طالبان پخپله یو ډیر منظم او اغیزناک یاغي ګروپ و. د دوی قوت یو لامل دا و چې تر یو حده دوی یو ډول ایډیالوژیکي قوت درلود خو له بل اړخه یې د ISI سره د اړیکو له امله په پاکستان کې د خوندي ځایونو څخه هم ګټه واخیستله. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.